د هرات یو مشهوره پل دی د پل پښتو. دوه آسان سره ټکر شو، غلطه شوې او باید بېرته راوګرځېږو د پله په اول سر کې لږ بس پورته کېږي. ګوره دغه ځوان دی، ما دې دلته یې ولي موټر له کراس ازو طرف پارو کېږي. هم د هرات ښار پل مالام د یو پخواني د سکندر دغه مخامخ شین تعمیر بیا څه شي دی ډاکټر صاحب؟ ښه دا ښه دی، د مور دپاره یو پارک جوړ کړی دی، دا ښه خبره. ستا ډاکټر صاحب مخکې نور چمپلان نه وو په پښه؟ دا نور نه دي؟ او مینوال ته چای ور واچوه. او دغه وخت کې چې موږ دا شا دا د سره ګل ده، دا په تور غونډۍ کې ډېرې دي، په تور غونډۍ بیا لرې ده. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د اختر شپې ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. هرات ښار دی، راغلي وو دا د پل پښتو پارک ته. دا چې دا ډېر یو مشهوره پارک دی د هرات، ډېر زیات خلک ورته راځي، هم فامیلي میلې والا ورته راځي، هم دغسې انفرادي خلک ورته راځي، او شاته د کسانو میله هم ده. نو د دې بلاک درته جوړو، موږ هم په میله راوتلي یو، چای مو راخیستي دي، ځای کښېنو په دا شنه ساحه کې، او تاسو به د شاوخوا ساحه هم ووینو او د اسانو میله به هم در باندې ووینو. د هرات یو مشهوره پل دی د پل پښتو په نامه. نو له خیره سره مازدګرۍ د لیل لمانځو ستاسو سره یو ځای، او دغه هغه خوا نوې دروازه ده، دا نوې دروازه چې جوړه سوه په هرات کې هغه ده. نو نن دا د پل پښتو ساحه موږ څخه لاره غلطه شوې او باید بېرته راوګرځېږو د پله په اول سر کې لاره ورشوه شوې ده، موږ اخر ته راغلو. لکه څنګه چې ما یادونه درته وکړه مخکې، یا وایي د راسته لاست هم شوه شوې ده، ډامبر لارې شته. صحرایي ساحې ته راغلو، ښار دی لږ راووتو، دې خوا ته وینې ښایسته ښایسته غنم هم کرل شوي دي. هرات د مشهورو بازویو څخه ده، تیا یې څور مخته که خاڅه دا د ولې بس دلته یې تور ته ودرو ښځه، ما دې دلته یې ولې ډېر ځایونه شروع ده، دې خوا ته دې خوا ته اوس ورته ګورئ در معلومېږي. دا یې وږدي، ازو طرف باید تاو شوین، څونه غټه غټه پیدا کړې دي. ازو طرف که دست شهر که آمدن دست چپ دست راست دار خوردیم باز نبود، را بند نه ولی ازو بند خب ازو بچه نمیره، ازو اوله از اولیش هست؟ از اوله میره داخل من لب رود میره. خب سه سمو ما را رایش غلط کردیم. اول پول که می لوی پول می بیایی نارس نه غدیم بیخی ډیر خلک په اخته دی وجه، او دا ښایسته ځای هم دی، خصوصي د سړک یې جوړ وای، ډېر ښایسته په سړک جوړ ځای دی ډاکټر صاحب. دا اوس اخري نتیجه چې په دوه نفرو کېږي، دا د وینو ښایسته ساحه ده. ویني مومنخان چې پر روان دي، پل مالام دي، نو ډېر یو تاریخي پخوانی پل دی.
اوس د یاور سر دی دا هم د هرات ښار پل معلم د یو پخواني یعنې د سکندر مقدوني د وختو څخه یو پل دی لار ورشوه شوې ده هغه ځای ته یا دونه دغه دي ډاکټر خانزاد صاحب ډریوران یو څه دغه دي پتې مې ورکړه اشاره مې ورکړه مال بغل ته ونې بغل ته کوي که نیو ځان یې هم درلوده یو څه غټ موټر د کراس هغه استعداد ځواب بېمرته دي موټروانان یې پارکونه دې شاوخوا بس خلک ناست اکثره بس ډېری فامیلو سره راغلي دي اکثره د فامیلو سره راغلي دي ښایسته مخ ته ډېر ښایسته ساحه لري او د هرات سیلو نو دا هغه ده نیمه ده نور ده باید سمه کړې وای دغه مخامخ شین تعمیر بیا څه شي دی ډاکټر صاحب ښه ښه دا نو زموږ دپاره به نو نه وي دا د پل معلم و پل پښتو شاوخوا پارکونه و دا شین دغسې دی پارک چې شي د مور پارک یوازې مور پرېږدي دا ښه دی د مور دپاره یو پارک جوړ کړی دی دا ښه خبره د مور ته تشویق په ویاړ باندې ګوره فامیلي دی ډېر راوځي دلته هر ځای کښېني ښه میلې کوي میلهوال دی اسانو میله ده د ځوانان اسانو ته ورپورته کېږي بس څور روپۍ ځینې غواړي 50 افغانۍ ځینې غواړي نو ډاکټر صاحب ته یو منظره به پر وکړو صحیح دی څنګه دې خوښه ده دا هغه د اسانو میله ده نو داسې اسان دي چې خلک بس پورته کېږي ګوره دغه ځوان دی یا اوس زموږ ډاکټر صاحب هم غواړي چې یو وارې ورسي دغه چې دی دا پل پښتو دی دا
ځوان ور وکتې څنګه یې خطا کړی دی دا اوس خپله د دا خلکو دي که یا نور پر ختلي دي ځغلی یې ښه خو زده کړه م غواړي نو بیا نو اوه دوه آسان سره ټکر شو آسان ټکر مو نو نن ولیدی داسې ګرځي بیا د خپرېدای شي نو کاشکې سره That's one of the نن مو یو ځای رانیولی دی د هرات خپل پلمېږ هاخوا ته به موږ کښېنو خلکو د میلې ځایونه دي دلته ناست دي بس دې خواته رود دی اوبه هم دي او ښایسته باد هم چلیږي بیا خو نو موټر راکلی دې خواته موږ خو صرف هغه ځای په دې خاطر موټر لرې ودروئ ښه دا پارک دی طبعي پارک دی دا داسې نه دی چې یا جوړ شوی دی خو بیا هم ښاروالۍ پاملرنه ورته کوي دغه ځای صحیح دی زه صحیح دی ګرمي خو نو نشته څنګه پر پانډال نو څخه ازاده داسې راکش که باره به نو بیا پر دغه کېږو نه صحیح سو صحیح سو ستا ډاکټر صاحب مخکې نور چمپلان نه و په پښه دا نور نه دي ښه دا مشان دي اره چې مو نیوله او مینوال ته چای ور واچوه او دغه وخت کې چې موږ دا شیان رانیوله دا د هرات خپله پلمېټې دي ډېر رقم شیان په هغه دوکان کې تورته وګورې بیخي رقم شیان کې پکښې وو نو په هغه وخت کې زما موبایل کې چارج نه و او دا مو زوڼې رانیول دې ته د کډو زوڼې وایي دا د نجیب هم ډېر خوښ دي دا د کډو زوڼې دا دی دلته هم د ابازي چې شي ورته وایي ډاکټر صاحب چره کوي ولکه بډۍ مردکې دې وینې اوس یې ولیا ویوشتې یو خواته ښایسته تکه شنه ساحه ده زموږ ورته ناست شه دا دی موږ دا د هرات شیریني مو وخوړه د کډو زوڼې مو هم وخوړله نو دغه دی ډاکټر صاحب
ساعت دې تېر دي دواړه ډاکټران دي ښه واحدي صاحب به بالا تا ته وایم هو دغه ډاکټر صاحب نو اوس ما عادت دی چې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب څو خلک مې ورته وایي چې مه ورته وایه بیا راته وایي ورته وایه دا هغه درخته چې ده دا وینې ده دا ښایسته ګلې دی یا دلته لمر هم پر لوېدیځ په دې ساحه کې څنګه خوند کوي ښایسته طبیعي پارک د ښار سیلو ده دا هغه ډېر ښایسته دی ما تاسو ته وویل دا وینې ډېر ښایسته درخته ده دا د سره ګل ده دا په تورغونډۍ کې ډېرې دي تورغونډۍ بیا لرې ده د دې ځای څخه دې ځای څخه ډېر خوند اخیستی دی د چای مو وڅښلې او ښایسته هوا هم د نرم نرم باد هم لګېږي نو اوس هلته ډاکټر صاحب دوی راته ولاړ دي ولې هغې ساحې ته ورځو دا هغه ځای ته رالو ګوره زموږ ترموزو شیان هلته پراته دي دا هغه د هرات د ښار هغه نوې دروازه ده او دا مکمل هغه پارک دی هغه مخامخ سیلو ده هغه سړک باندې موږ تېر سو تېر والي نه دی دلته ورته ولاړ یو بس مازدیګری هم دی دا خې نو اوبه دي اوه دا دغسې تړلي دي دا دغسې تړلي دي نو ځي دا مځکو ته د دا راده څخه دا هغه دی موټران چلی اوس یې سره ونه جنګوي لمر هم پر لوېدو دی انشاءالله ښه خوند یې وکړئ ځینې ځینې برخې مو ولیدې لکه پل پښتو پل مالان چې یو تاریخي پل و او نور د اسانو میله وه زموږ چای وې ګپې وې بانډار نو ډېر خوند یې وکړئ ماشاءالله نو تر یو بل ولاګه چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو ښه وخت ولرئ ښې چارې د الله په امان بای بای